چړه دې کله تنگ شي نو دا دوه وظیفې دي یو تسبیح د الله وایا د الله حمد و ثنا او د الله صفاتونه شروع بل وکم من الساجدین منځ طرف ته متوجه شبس د الله په عبادت کې مصروف شبس ډایرک په مانځ باندې ودرېږه یو دوه رکعات منځ وکړه بل ټیم یو دوه رکعات منځ وکړه بل ټیم یو دوه رکعات منځ وکړه د الله لوی او د الله تعریف او د الله ذکر شروع کو منځ کوه وکم من الساجدین شد سجده کوونکو مراد تینا منز دے خدا سجده پکی ذکر کړلا چې دا سجده چې دا پټول منز کې افضل ده او اعظم ده ځکه اکثر د من تعبیر کیږي په سجدي سره لکه مسلم شریف کی روایت شتا ابو داود شریف کی روایت شتا نسائی شریف کی روایت شتا چې ډیر نږدې چې بنده په کم حالت کې الله ته هغه د سجدي حال بس په دې ټیم کې دا بنده الله ته ډیر نږدې چې کله د سر په سجده باندې پروت دا ډیر د نږدېکت ټیم دی الله نو ځکه سجده ذکر کړه واعبد ربک او د خپل رب عبادت کوه د الله هوګه حبیبه نو دلته د عبادت نه مراد استقامت ته په دې منځ قائم پاتې شه جسنه چې دړه تنگواله دې ختم شو چې بیا منځ پرې نه نه واعبد ربک پمنځ قائم اوسېږه حتا یاتیک الیقین تر دې پورې چې تا ته مرګ راشي مرګ پورې عبادت کوه د یقین معنا علما وایي دا مرګ دی او دې مرګ ته ځکه یقین وایي چې چا سارا وړي د نو یقین دی دا چې د تب مرګ راځي نو ځکه مرګ ته یقین وایي ټول مفسرین د لغت امامانو په دې باندې اجماع کړی دا والجمهور على ان المراد بالیقین الموت چې د یقین نه مراد چې دی هغه مرګ دی نو معلومیږي دا چې مرګ ډیر یقیني دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ته یو ورځ شیطان راغی په ښایسته شکل کې وی زه د الله د طرف نه فرشته یم الله راولېږلم چې ده ته ووایه چې عبادت مې ولا قبول کو دې نور عبادتونه نه کوي بس د عبادت قبول شوی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ورته وی ورکشت شیطان وی څنګه وی الله قرآن کی نبی علیہ السلام ته وی چې واعبد ربک حتا یاتیک الیقین زما خوږه حبیب عبادت کو تر دې پوری چې تا ته مرګ راشي نو نبی علیہ السلام ته د عبادت حکم شوه دی د مرګ پوری نو زه څوک ما چې ما ته الله اطلاع راولېږله چې ته نور عبادت مکه شیطان ورته وی د علم په وجه رانه دې ځان بچ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وی نه د علم په وجه درنه نه بچ شوی د الله په فضل درنه بچ دا د الله فضل دا زما علم نو بیام دی شیطان خطا کو دویمه عملی په وکړله چې زه به د علم دته د علم یاد کم نو دکې به تکبر راشي او ورته وی په علم نه بچ شوی د الله په فضل بچ نو د شیطان د وسوسو نه او د ګناهونو نه په علم څوک نشي بچ کېدی دا د الله په فضل بچ کیږي د الله په مهربانۍ بچ کیږي الله دې چې زموږ د ټولو حفاظت فرمایي الذین دا هغه کسان یجعلون مع الله چې ګرځوي د الله سره الها آخر معبود بل فسوف يعلمون فزرد چې دی بپوه شي ولقد نعلم پتحقیق سره بشکا مونږه پوهیږو انکا چې بشکا ته چې یضیق صدرک تنګیږي سینستا بما پاغو خبرو یقولون چې دوی کوي فسبح پس پاکی بیانوا بحمد ربک د حمد درفستا وکم من الساجدین او شد سجده کوونکو نه واعبد ربک عبادت کو د خپل رب حتا یاتیک الیقین در دې پوری چې راشي تا تمرګ